نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا پور. 14مه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې خیرالدین بربروسا، علي اندلسي او اسماعیل او نور ملګري هم په یو بندر کې د یو کښتۍ څخه ښکته شول. بیا خیرالدین بربروسا ملګرو ته وویل کله چې خپل کارونه خلاص کړئ بیرته سمندر ته راسئ او 1 ساعت وروسته به مو په منځني سمندر کې بیرته راپورته کړو او پام کوئ چې دښمن ته چانس ورنه کړئ. ښه نو پر خدای مو سپارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د شپې په پټه دوی ښار ته ننوتله. خیرالدین، علي اندلسي او اسماعیل یو ځای وه او له یوه ځایه تر بله ځایه ډېر په احتیاط د ښار په کوڅو او تنګو لارو کې روان وه تر څو چې د بندر بلې غاړې ته ورسېدله او هلته یې ځانونه پټ کړله. هلته یې 4 غټې بیړۍ ولیدلې چې په بندر کې ولاړې وې. علي وویل دا دي هغه 4 بیړۍ. خیرالدین بربروسا وویل واقعا ډېرې غټې دي. بیا یې په سوالي انداز وویل دا یې خوښه وه چې بیړۍ غټې، ویرونکې او پراخې جوړې کړي، خو مکاري بد پای لري او هماغه چاته تاوان رسوي چې خپله مکاري کوي. ښه راځئ همدلته پټ سو تر څو چې د برید اشاره راسي. د ښار دننه 3 نورې ډلې هم وې چې د کوڅو په منځ کې په ډېره چټکۍ سره خوځېدلې. دا ډلې خپل ماموریت ته ورغلې وې. د هسپانوي پوځ یو شمېر عسکر یې ښکاروله او وژله. کله چې دوی یو نظامي هستوګنځای ته ورسېدل ډېر په مهارت سره یې ځانونه دننه ورسوله تر هغو پورې چې د وسلو ګودام ته ورسېدله او هلته یې د یوه شي لټون پیل کړ. ناڅاپه سالم چیغې کړې پیدا مې کړ. نورو ټولو ورمنډه کړله. سالم له دوی څخه مخکې روان و تر څو نور پوښونه یې د لویو بیلرونو څخه لرې کړله او یو یې خلاص کړ چې پکښې تور پوډر وه. ده یو څه ترې وڅکل. حسن ترې وپوښتل هماغه دي؟ سالم ویل هو دا هماغه توره مالګه ده چې عالم یې خبره کړې وه. بیا ده هغوی ته وکتل او ویل کار پیل کړئ. یوازې څو شیبې لا نه وې تېرې سوې چې د ښار په اسمان کې زورورې چاودنې وسولې. بیا دا چاودنې دومره زورورې سولې چې د خیرالدین او د هغه د ملګرو تر غوږو او سترګو هم ورسېدلې. دوی خوښ سول د هغه څه څخه چې ویې لیدله. ښکاره خبره وه چې دا هماغه اشاره وه چې د ټولو پام دې چاودنو ته راواړوي تر څو د عملیاتو 2مه برخه هم ترسره سي چې عبارت وه د 3 کسانو د خوا لامبو وهلو سره تر بیړیو پورې تلل او د هغو رسیو پرې کول چې بیړۍ په بندر کې تړلې وې تر څو دا بیړۍ سمندر ته کش سي. همداسې وسول. هغوی بریالي سول، رسۍ یې پرې کړې او له دې سره چې ټول د چاودنو په کار اخته وه د سمندر متوسطې څپې 4 بیړۍ بندر ته له تړاو څخه خلاصې او سمندر ته بوتلې. د بندر ډېرې ګڼې بیړۍ او د څپو زور له امله بیړۍ یو له بل سره وجنګېدې او 4 بیړۍ د نورو بیړیو سره یو ځای ټوټه ټوټه سوې. خلک هیڅ نه پوهېدل تر څو چې هر څه خلاص سوي وه. په سهار کې فرناندیز د خپلو قمندانانو په حضور کې چې د هغه میرمن ملکه ایزابیلا هم ورسره ناسته وه په قهر چغې وهلې. ویل احمقانو، ناپوهانو، تاسو څنګه هغوی ته اجازه ورکړه چې دا کار وکړي؟ هغوی ځواب ورکړ زموږ پام نه و ځکه د اورونو د مړه کولو او چاودنې د سوځېدو د علت معلومولو سره موږ اخته وو. فرناندیز چغې کړې ای احمقه ستا نور عسکر چیرې وه؟ هغه ساتنه کومه سوه چې ما امر کړی و چې د بیړیو څخه د هېڅوک هم نه ځي؟ هغه ویل بخښنه غواړو، موږ اړ سو چې د هغوی څخه د اور د مړه کولو لپاره استفاده واخلو. فرناندیز نور هم په غوسه سو. ویل احمقه موریسیکیانو موږ دوکه کړو، هغوی تاسو ای ناپوهانو دوکه کړاست. په استوګنځای کې چاودنې وکړلې تر څو ستاسو پام د بیړیو څخه واوړي او کله چې باوري سول چې بیړۍ بې ساتنې دي نو رسۍ یې پرې کړلې. ساتونکي ویل موږ داسې نه انګېرله چې. فرناندیز یې خبره پرې کړه. ویل ورک سه. ملکه ایزابیلا د خپل ځای څخه پورته سوله. خپل قهرجن میړه ته نږدې سوه. ویل ارام سه ای فرناندیزه، ارام سه. هغه ویل ارام سم؟ ته وایې ارام سه؟ ایزابیلا وویل هو ارام سه. څه چې وسول هغه وسول، نور ته له غوسې څخه هیڅ شی نه دی ترلاسه کولی. راځه کښېنو او په ارامۍ سره فکر وکړو چې څنګه د دغو ملعونو څخه غچ واخلو.
فرناندیز غاښونه سره وچیچل، ویل قسم مې دی چې ټول به یې د ښار په منځ کې راټول کړم، یو یو به یې وسوځوم، د هغه څه بدل به ترې واخلم چې کړي دي، دا ځل خو یې تر حد تېری کړی دي. ملکه یې مسکی سوه، ویل دومره احمق مه اوسه ای زما ګران خاونده، دا کار مورسیکانو نه دی کړی. فرناندیز وویل هغوی نه دی کړی؟ ایزابیلا وویل نه البته چې نه، دا کار غلو کړی دی. فرناندیز وویل غلو؟ ایزابیلا وویل هو غلو، شک نسته چې دا د هغه عرب غله کار دی چې ورته د بحر زمری وایي، عروج او د هغه خلک. فرناندیز وویل ته څنګه مطمئن یې چې دا کار د دوی دی؟ ایزابیلا وویل د ظاهر په سترګو مه تېروځه، ګوره دا چالاکه طریقه چې دا عملیات پکښې ترسره سوه دا بېشکه د دوی طریقه ده. ښه یې پلان جوړ کړی و، یوې ډلې یې د پوځ پر چاودنې برید وکړ، بلې یې د بیړیو پر رسیو باندې. هغو موږ ته واضح پیغام راولېږئ. فرناندیز وویل څه پیغام؟ زه نه پوهېږم، ته څه وایې؟ ایزابیلا یوې کړکۍ ته نږدې سوه، مسکی سوه او په ورو غږ یې وویل هغوی غوښتل موږ ته وښیي چې اوس کولی شي زموږ در پوزې لاندې زموږ په زړه کې راسي. هیڅ خبر نسته، دا لوبه یې راته خوښه سوله. بیا خپل میړه ته وکتل، ویل او زه به دا لوبه ورسره وکړم. په اناضول کې د عثماني دولت په نوې پلازمینه کې چیرې چې د سلطان بایزید ماڼۍ وه، سلطان د خپل وزیر او زوی سلیم سره جرګه سوی و. سلطان یو ډېر زوړ سړی ښکارېدی، نږدې 80 کلن و، خو لا هم د بدن څخه ژوندی قوت او ښېرازي تویېدله. بدن یې لوی و، روغ رمټ و، که څه هم قدمونه یې لږ درنه سوي وه. دی د ماڼۍ په یو دهلیز کې د خپل زوی او ولیعهد سلیم او وزیر شاه احمد سره روان و. سلطان وزیر ته مخ واړو او ویې ویل ته څه وایې ای وزیره په دې موضوع کې؟ وزیر ځواب ورکړ رښتیا ای زما بادشاه، دا کارونه چې د دې سړو او د هغوی د مشر لخوا کیږي زما تر غوږ هم رسېدلي دي، لکه څنګه چې د نورو مسلمانانو تر غوږو هم رسېدلي دي. زه ګورم چې اوس ستاسو دولت د بروز په درشل کې دی، لکه څنګه چې د اناضول او اروپا د یووالي په جګیو کې ستاسو د لښکرو بریاوې ښیي. او مهمه ده چې کله چې موږ د اناضول له دې غاړې څخه بلې ته واوړو نو دولت مو یو داسې لاس ولري چې ورباندې تکیه وکړي. سلطان یوه شېبه چوپ سو، فکر یې وکړ، بیا د خپل زوی خواته مخ واړو او ویې ویل او ته څه وایې ای زما زویه ای د لښکرو مشره؟ سلیم ویل راځئ چې د هغوی غوښتنه ومنو ای بادشاه، په ځانګړې توګه چې غوښتنې یې یوازې مالي مرسته ده او دا چې دوی به زموږ سلطان ته تسلیم وي او زموږ لاسنیوي ته به تیار وي. که دا له فرانسې سره وي یا د بل هر دښمن سره، زه ګمان کوم چې موږ به واقعا داسې سړو ته اړتیا ولرو لکه دا عروج او د هغه یاران. که دوی نور زور هم پیدا کړي نو کولی شي زموږ لپاره د سپین سمندرګي په ختیځ کې سمندري خوندیتوب برابر کړي، په ځانګړې توګه د هغو ټاپوګانو لپاره چې موږ مخکې فتح کړي دي. سلطان ویل ښه نو که داسې ده نو د الله جل جلاله په نوم همداسې دې وي. بیا مخ واړوي شاه احمد ته، ویل شاه احمده. هغه ویل امر کوه بادشاه. بادشاه ویل د عروج قاصد ته ووایه چې موږ ورسره مالي مرسته منو، دا دې د لومړۍ مرحلې په توګه وي او نورو مرستو ته به وروسته ګورو. په کال 1504 کې د قشتاليه ملکه ایزابیلا مړه سوه. حال دا چې خپل میړه ته یې وصیت کړی و چې د صلیبیانو د دښمنانو پر ضد جګړه جاري وساتي. د هغې د مرګ څخه وروسته میړه فرناندیز د دواړو باچاهیو پر تخت یوازې واکمن سو او دوی دواړو یوازې یوه لور درلودله چې د خپل میړه تر مړینې وروسته د لیونتوب ښکار سوه او دا وروسته د خوانه لیونۍ په نوم مشهوره وه. په کال 1505 کې په داسې حال کې چې تورې ګېڼې یعنې الجوهرة السودا چې د خیرالدین بربروسا کښتۍ وه د هسپانیې مقابلو جنوبي سواحلو ته روانه سوله. یو د کښتۍ څارونکي د لیرې څخه یوه وړه کښتۍ ولیدله او په خپل ځان کې پټ ویل لعنت دې وي، دا خو د اندلس څخه د تښتېدلو یوه کښتۍ ده. سمدستي د قوماندې خونې خوا ته منډه کړله او د برج څخه د تنا په واسطه بل برج ته په ځیرکتیا سره وغورځېدی لکه د برق په شان. د یوه ځایه بل ځای ته ورسېدی تر دې چې د قوماندې خونې ته راکښته سو. په هغه وخت کې خیرالدین د قوماندې په کوټه کې قرآن لوستی چې ناڅاپه یې دروازه وټکېدله. کله چې خیرالدین د دننه کېدو اجازه ورکړه نو څارونکی خوشحاله سو او دننه ورغلی. ویل سرداره دا یو له هغو کښتیو څخه ده چې زموږ وروڼه پکښې د اندلس څخه تښتېدلي دي. خیرالدین وویل تښتېدلي؟ خیرالدین سمدلاسه د خپلو مرستیالانو علي اندلسي او د هغه ملګري اسماعیل سره ووتی او ټول په دوربین کې د لیرې نظر اچولو لپاره ودرېدله. ویل چیرې دي؟ بیا یې وویل ته ډاډه یې چې هغه دي؟
څارونکي وویل باور وکړه سرداره زه غلط سوی نه یم. خیرالدین وویل ته د څارنې څخه مخکې شوي د سوی وې که نه؟ څارونکي وویل سرداره والله زه شبا نسم کولی باور وکړه. خیرالدین چوپ سو. علي او اسماعیل ته یې وکتل بیا بیرته څارونکي ته یې مخ واړوی. علي تبصره وکړه ویل زه نه پوهېږم خو زړه راته وایي چې دا هلک رښتیا وایي. خیرالدین ورته وویل نو که داسې ده نو هغوی څه سول؟ خو همدا اوس د سمندر په منځ کې وه. اسماعیل اندېښمن سو. ناڅاپه د هماغه څارونکي چیغې پورته سولې ویل هسپانویان هسپانویان. ټول په منډه ولاړل. د کښتۍ بل طرف یې وکتئ چې دوې لویې جګړې والا کښتۍ ورنږدې کېدلې. خیرالدین حیران سو او ویې ویل لعنت دې وي دا له کومه راووتې ولې مو له مخکې ونه لیدلې؟ بیا یې په لوړ غږ امر وکړ ویل زنګونه ووهئ جګړې ته چمتو سئ ای زمرو. واقعا ټول سړي د کښتۍ پر سر منډې وهلې. هر یو د جګړې لپاره خپل ځای ونیوی تر څو د دوو لویو هسپانوي کښتیو سره مخامخ سي. بل طرف د دښمن کښتۍ وې. کاردینال دوسینیسروس په لوړ غږ خاندي او د هغه کښتۍ د خپلې بلې کښتۍ سره یو ځای د خیرالدین د کښتۍ خواته راګرځي. او کاردینال وویل بالاخره لاس ته مې راغلې ای عربه ور وړاندې سئ ای سرتیرو. کله چې ور ورسېږئ یو هم ژوندی مه پرېږدئ. زه بندیان نه غواړم ټول یې حلال کړئ. راځئ چې دا کار د تل لپاره ختم کړو. مرستیال یې تایید وکړ ویل د دوکې پلان مو بریالی سو ای کاردیناله. موږ چې د ډبرین غره شاته پټ سو دوی پرې هیڅ خبر نه سول. حتی په خیال کې هم دا خبره نه راتلله. کاردینال وخندل ویل دوی خو لا هم هیڅ نه دي لیدلي. ای زما ګرانه تلافیرا حمله وکړئ. د مخامخ نښتې څخه مخکې هسپانوي کښتیو د خپل بدایي ډوله یعنې پخوانۍ قسم توغولو وسایلو څخه د نیزو په شان غټ غټ غشي ویشتله چې د خیرالدین د کښتۍ په تنه کې ورننوتله او کښتۍ یې ځان ته کشوله تر دې چې درې واړه کښتۍ سره یو ځای سولې. ورپسې هسپانوي عسکر د خیرالدین بربروسا کښتۍ ته واوښتله او سخت جنگ پیل سو. په دواړو خواو کې د تورو خنجرونو تبرونو تنابونو او هر هغه شي څخه کار واخیستل سو چې دفاع یا حمله پرې کېدای سوای. خیرالدین بربروسا او د هغه سړي که څه هم شمېر یې لږ و خو ډېر زړور او غیرتي وه او په پوره مېړانه یې د شمېر له پلوه زیات هسپانوي عسکر پر شا کړله. خو بیا هم جګړه داسې روانه وه چې ښکارېدل ښایي خیرالدین بربروسا د ماتې خواته ولاړ سي. خو کله چې جګړه ورو ورو د پای ته رسېدو خواته نږدې سوه نو ناڅاپه هسپانویانو ته یوه داسې وسیله راڅرګنده سوله چې هغوی یې حیران کړل او وژنه یې پرې پیل کړه. دا توپکونه وه. د خیرالدین 5 کسان چې سالم او حسن هم ورسره وه د کښتۍ پر یوه لوړه ستنه باندې ځای پر ځای سوله او د هماغه ځایه یې دښمن پر سرتیرو مرګونې ډزې کولې. هر ځل چې یوه مرمۍ د هسپانوي بدن ته لګېږي سمدستي به مړ سو. خو توپکونه هومره ژر نه وه او دا هم و چې هر توپک به وروسته د یوه ډز څخه بیا ډکېدی. نو هر سړي 3 توپکونه د ځان سره درلودله تر څو ژر ژر ډزې وکړي. خو بیا هم دوی خپل هدفونه کره ویشتل او هسپانویان یې سخت حیران کړله. کاردینال خو حتی د خپلو سترګو په لیدو باندې باور نه کاوه تر هغې چې ناڅاپه مرمۍ د هغه د مرستیال تلافیرا پر سینه باندې ولګېدله. کاردینال په زوره فریاد وکړ ویل تلافیرا. هغه یې په خپلو لاسو کې ونیوی په داسې حال کې چې د هغه د سینې څخه لوګي ختله او وینه ترې روانه وه. تلافیرا درنه چیغه وکړه ویل ښاغلې. بیا یې سترګې پټې کړلې او نه یوازې بېهوشه سو بلکې مړ سو. کاردینال چوپ سو او هماغه مهال د خیرالدین د سرتیرو له خولې څخه دا زورداره او ویرونکي غږونه راپورته سول. دا نارې د کاردینال او د هغه د عسکرو ویره نور هم زیاته کړله سره له دې چې د دوی شمېر ډېر و. خو کاردینال نور بېغمه نه سو او نارې یې کړلې ویل شاته ولاړ سئ عقب نشیني وکړئ لعنت دې وي پر دوی دا خو شیطانان را سره جګړه کوي شاته ولاړ سئ. کله چې د هسپانویانو شاتګ پیل سو نو د خیرالدین سرتیرو ته نور حوصله هم ورغله او هغوی په هغه شاته تلونکو پسې منډې کړلې او لا نور یې هم له منځه یوړله. د جګړې په منځ کې کاردینال پرېکړه وکړه چې خپل ځان وژغوري. نو د لږ شمېر سرتیرو سره په یوه ژغورنې کښتۍ کې د تېر شي هوډ وکړ او ځان یې سمندر ته واچوی. خپل ډېر عسکر یې بې له قومندې پرېښودله. همدغه کار د پاتې عسکرو روحیه سخته کمزورې کړله. ځینو هڅه وکړه چې په خپل قومندان پسې ځانونه سمندر ته واچوي او لامبو ووهي خو یو شمېر پکښې ووژل سول او نور بندیان سول. د سهار د لومړنیو څرکونو سره خیرالدین بربروسا د خپلو ملګرو یا هغو کسانو چې لا ژوندي پاته وه
د سهار لمونځ په کښتۍ کې ادا کاوه، داسې چې ډېر شمېر اسیران هسپانوي عسکر یې د لرې او نږدې څخه د حیرت او اندېښنې په ډکو سترګو سره کتله. کله چې د لمانځه څخه خلاص ول، خیرالدین بربروسا خپل ملګرو ته مخ راواړوه، ویل علي. هغه ویل امر وکړه مشره. خیرالدین بربروسا وویل مشران د عسکرو څخه جلا کړه او ټول یې زیرخانې ته کښته کړه، خو د مشرانو لپاره غواړم چې ته او ځینې نور ستاسې له منځه یوه کمیټه جوړه کړي، تر څو ترې پلټنه وکړي چې نور یې کومې کښتۍ پاتې دي، او د هر چا حال ته پاملرنه وکړي، که څوک ټپي وي درملنه یې وکړي او ټولو ته برابر خواړه ورکړي. علي وویل خو په هغو دوو کښتیو څه وکړو ښاغلیه؟ خضر خیرالدین بربروس وویل ته او څو نور کسان دي دواړه کښتۍ وچلوي، موږ به د رودز پر لور روانېږو، هلته عروج راته پیدا سو، هلته به پرېکړه وکړو. هله نو درځئ. په کال 1514 میلادي کې فرناندیز د ارغون پاچا د ایزابیلا خاوند هم مړ سو، او د هغه یوازینۍ لور د ایزابیلا لور خوانه چې د خوانه لیونۍ په نوم مشهوره وه د هغه وارثه سوله، خو هغې هم په 1519 کې د سلطنت څخه لاس واخیستی، او یوازینی زوی یې چې چارلس شارل نومېدی یا هم شارلیکین یادېدی، هغه ته یې واک وسپاری او هغه د هسپانیې پاچا سو. د دې سره د عروج د هغه د ورور خیرالدین او د دوی د مجاهدینو نوې مبارزه د اروپایي ځواکونو په ځانګړې توګه د هسپانیا پر وړاندې بلې مرحلې ته داخله سوله، ځکه چې د هسپانیا نوی پاچا د خپلو نیکونو د مسلمان ضد سیاست دوام خپله ستره موخه ګرځولې وه. په همدې موده کې د مجاهدینو د حبسي سلطان ترمنځ اړیکې سوړوالي او بې باورۍ ته ورسېدلې، تر دې چې اختلاف داسې حالت ته ورسېدی چې نور د پخواني ائتلاف د دوام امکان نه پاتې کېدی. په 1514 میلادي کې چې د هجري 920 کال سره سمون خوري، د تونس امیر عروج وغوښتی چې دربار ته حاضر سي. عروج د حبسي امیر په ماڼۍ کې د وزیرانو او مشاورینو ترمنځ په لوړ سر سره ولاړ و او په پوره اعتماد سره، خو امیر ورته په قهرجنه سترګه کتل. له څه شېبې چوپتیا وروسته امیر خبرې پیل کړې، ویل عروجه ته څه وایې د هغه چا په اړه چې د خپلو یارانو او خپلوانو سره خیانت وکړي؟ عروج بې قراره سو، چوپ پاته سو. بیا یې وپوښتل الله جل جلاله دې امیر ته اصلاح ورکړي، خو دا پوښتنه یې د څه شي لپاره وکړه؟ هغه وویل اول خو ځواب ورکړه. عروج وویل جواب خو څرګند دی، دا کار خو ډېر سپک او بد دی، دا خو هغه څوک کوي چې زړونه یې فاسد وي. امیر وویل ښه، او د هغه چا په اړه څه نظر لري چې د خپل امیر له عهد او امر څخه سرغړونه کوي؟ عروج ویل پر هغه چې د الله جل جلاله او خلکو لعنت وي. امیر ویل ښه، نو ستا نظر څه دی د هغه چا په اړه چې د یو قوم خاورې ته راځي، هغوی یې په احترام سره قبلوي، خدمت ورته کوي او مرسته ورسره کوي، خدای هغوی ته خیانت کوي او د دوی وحدت او رای خرابوي؟ عروج ویل الله جل جلاله دې امیر ته اصلاح ورکړي. آیا زما د ملګرو څخه داسې څه ورسېدلي دي چې امیر پرې خفه سوی دی؟ امیر وویل خفه؟ کوم خفګان؟ بیا د خپل تخت څخه راپورته سو او عروج ته رانږدې سو، ویل آیا دا انکار کوې چې تا او ستا ملګرو تېره اونۍ د تاجر علي خاندرو پر کښتیو حمله وکړله، سره له دې چې ته پوهېدې ما هغه ته د تونس د لارې د تګ راتګ امر ورکړی و؟ عروج څه شېبه چوپ سو، شاوخوا یې وکتل تر څو د وزیرانو له منځه یو کس پیدا کړي، او بیا یې امیر ته مخ راواړوه، ویل ګوره موږ لار وهونکي یا غله نه یو، موږ مجاهدین یو، او همدغه اساس و چې امیر موږ ته پناه راکړه او مرسته یې راسره وکړه، خو دا سړی یعنی تاجر ما ستا وعده نه ده ماته کړې، بلکې برعکس ما هغه ته درناوی درلودی، خو هغه خپله له موږ سره خیانت وکړ. د تېرې میاشتې په پای کې چې د تونس څخه ووتی، نو د اندلس څخه زموږ د مهاجرو وروڼو یوه ډله یې ونیوله، وینزیا ته یې بیوله، هلته یې د نیبالي پر شتمنو باندې د غلامانو په توګه پلورله، او زه وروسته پوه سوم چې دا لومړی ځل نه و، بلکې هغه د امیر د کرم څخه ناوړه استفاده کوله، سره له دې چې ما هغه ته څه ونه ویل، تر څو مې هغه ته اخطار ورکړ چې که بیا دې دا کار وکړ زه به یې نه پرېږدم. ما خپل پیغام هم ستاسې وزیر عرفان الدین ته ورسوئ چې تا ته ورسوي، او زه د ځواب په انتظار وم. بیا چوپتیا خپره سوه. عروج خپلې سترګې د وزیر او امیر ترمنځ واړولې، خو ناڅاپه امیر رانږدې سو، ویې ویل هغه ما ته هېڅ نه دي ویلي. بیا چوپتیا خپره سوه، خو وروسته عروج لکه تسلیم سوی یا لکه چې بل څه چاره نه لري غلی وویل پوه سوم، نو کله به امیر موږ ته د تجربه څخه د وتلو حکم راکړي؟ امیر ویل عروجه زه تا نه شړم او نه به دې وشړم، ما ته پخپله رابللی یې او زه به تا یوازې پرې نږدم او نه به د جهاد په لاره کې در سره مخالفت وکړم،
خو دا هم ومنه چې د سلطنت یوه چاره دا وي چې د عرف درناوی وسي. موږ متحدین لرو او ګټې چې باید لحاظ یې وسي. سره له هر څه عروج چپ سو. د امیر خبرې یې ښه درک کړې. مال او ګټه دا هغه څه دي چې تر هر څه لوړ ګڼل کیږي، حتی د جهاد څخه هم. حبسي هم د نورو په شان و. هغوی د سلطنت غوښتونکي وه، خو عروج او د هغه ملګري د جهاد غوښتونکي. دا دوې لارې دي چې هیڅکله به سره یو نسي. که دی هڅه وکړي یا هغوی، نو د ده چوپتیا تر ټولو غوره ځواب سو. هغه هیڅکله په دې عادت نه و چې د جهاد د ملګرو څخه یو مهم څه پټ کړي. هغه که هر څومره بد وي، د هغه شعار دا و چې په هر کار کې د هغوی سره مشوره وکړي. نو په خپل کور کې هغوی راټول کړل: تورغود، صالح، ایدین، سالم او خیرالدین بربروسا. د هغه او د خپل ورور خیرالدین ترمنځ غوسناکه او سخت بحث پیښ سو چې د ځوانۍ جذبه ور باندې غالبه سوه او نږدې وه چې بې احتیاطي ټول بحث تر خپل سیوري لاندې راولي. خیرالدین بربروسا د خپلې غوسې او قهر لجام خوشې کړ تر څو یې آخر حد ته ورسېدی او د امیر او د هغه د وزیر پر موقف یې سخت اعتراض وکړ. د دوی د جهاد او د مسلمانانو د مرستې پر ضد د دوی د رض باندې نیوکه وکړه او دا هر څه د نورو ملګرو تر ژوره چوپتیا لاندې روان وه. ورونو، پر چا چې د ایمان جذبه غالبه سي، نو هغه بیا تر خپل ځان د بل په غم کې وي، په دې فکر کې وي چې څنګه بل مسلمان د غم او درد څخه وژغورمه. هغه که دنیوي غم وي او یا اخروي درد، او برعکس څوک چې فقط د ایمان نوم ورسره پروت وي، هغه د ځان په غم کې وي، غواړي یوازې ځان وباسي، د بل کس غم نه کوي، که هغه په هر څومره تکلیف کې وي. د ده یې په څه؟ خیرالدین ولې په غوسه دی؟ دته د اندلس په ځوانانو او بوډاګانو، په ښځو او ماشومانو څه؟ ولې پر دې په غوسه و چې موږ د هغوی د مرستې څخه منع کیږو؟ ځکه د ایمان قوت لري، ځان په تکلیف کې غورځوي مګر د مظلوم فریاد اوري. البته دغه ایمان په خوند پاچاهان نه، بلکې د کوډلې او جونګړې به برسر زمري ښه پوهېږي. خیرالدین وویل: ته باید د هغه پر سپکاوي او ټیټ سلوک داسې خاموش نه وای پاته سوی. هغه څنګه جرأت کوي چې زموږ جهاد او جګړې ته توهین وکړي؟ موږ خپل ځانونه د الله جل جلاله لپاره پیدا کړي، هره ورځ د مرګ سره مخ یو تر څو دی او د هغه په څیر خلک پر خپلو تختونو آرام سي، او بیا موږ د خیانت په تور تورنوي. که زما مشوره غواړې، زه وایم چې یوه ورځ به هم دلته پاته نه سو، بلکې باید خپل ځواک وکاروو او هغه له تخت څخه وغورځوو. د دغسې کسانو سره بل ډول معامله نسي کېدلی. بیا چوپتیا حاکمه سوه تر څو چې عروج د یو څه سوچ وروسته وپوښتله: تورغوده، ستا څه نظر دی؟ تورغود وویل: موږ نه پاته کیږو. دا سړی هر ځل یو پلمه جوړوي او دا لومړی ځل نه دی. بیا یې وویل: سالمه؟ سالم وویل: زما لپاره نو زه نور په هغه باور نه لرم. زه نه ګورم چې هغه به یوه لحظه هم شک وکړي که موږ ته تاوانه ورسوي. ایدین هم د دې خبرې تایید وکړ. ویل: زموږ لپاره به سخته وي چې خپلې نښې په اسانۍ وټاکو، بلکې زه مبالغه نه کوم که ووایم چې زه له همدې سړي څخه زموږ د جهاد او بریالیتوب لپاره ویره لرم. عروج ساه واخیسته او لږ شېبه وروسته یې سوچ وکړ. بیا یې وویل: نو چې داسې ده، موږ ته بله لاره نشته. باید د بجایې د والي بلنه ومنو، خو مخکې له دې باید تېروتنه تکرار نه کړو، او موږ باید د جربه او بجایه پر ځای بدیل پیدا کړو. ایدین وویل: ستا نظر د جیجل ولایت په اړه څه دی؟ عروج وپوښتل: جیجل؟ ایدین وویل: هو، جیجل به مناسب وي، خاصتاً چې دا په الجزایر کې ده. عروج حیران سو، لکه ناڅاپي خبره چې ورته سوې وي، او تبصره یې وکړه: الجزایر؟ تورغوت، ایدین او صالح وخندل، خو د خیرالدین پر مخ لا هم د حیرانتیا اثار ښکاره وه. د جیجل بندر څخه چې د الجزایر د شمال پر غاړه پروت دی، عروج پرېکړه وکړه چې یو ځل به بیا پر الجزایر باندې حمله وکړي، څو هغه برخې د هسپانویانو د ولکې څخه وباسي. خو دا ځل یې هوډ وکړ چې د الجزایر د حاکم سالم اتومي څخه پیل وکړي، تر څو د هغه داستان وروستی فصل پای ته ورسوي. دا حاکم هغه څوک چې د خپل واک د ساتلو لپاره یې د هسپانوي اشغال منلو ته غاړه ایښې وه. عروج کوښښ وکړ چې د هسپانویانو قلا او نیول سوي سیمې له پامه وغورځوي او مستقیما یې د التومي پر ساحلي ځواکونو برید وکړ. هغه پر یو ناڅاپي او قاطع برید وکړ او هغه ته سخت شکست ورساوه چې سالم اتومي یې له هوښه وایستی. هغه نور هیڅ لاره نه درلودله پرته له دې چې وتښتېږي او واک نوي رهبرانو ته پرېږدي. عروج د التومي ماڼۍ ته ننوتی او هلته د الجزایر د نوي حاکم په توګه پر تخت کښېنستی.
شاوخوا خپل نږدې یاران او ځینې الجزایري مشاوران ناست وه. مخکې یې د هسپانوي قلعه استازي ولاړ و چې لا هم د ښار یوه برخه د هسپانویانو تر ولکې لاندې وه. دا استازي د قلعه د قمندان د خوا یو لیک ور واوروئ چې پکښې راغلي وه: کاردینال نیافته تاسو ته یادونه کوي چې قلعه د هسپانیا برخه ده او د ارغون او قشتاله له پاچاهۍ څخه نه بېلېدونکی جز دی. نو له همدې امله هر څوک چې هلته اوسي باید ورته امنیت ورکړل سي. روج یې خبره پرې کړه او په قاطع غږ یې وویل: بس دا بې معنا خبرې موږ ته مهمې نه دي. بېرته ولاړ سه او خپل کاردینال ته ووایه چې موږ قلعه د الجزایر اشغال سوې خاوره بولو او تاسو ته یوازې 2 ورځې وخت درکوو چې د هغه څخه ووځئ، که نه هر څوک چې هلته پاتې وي زموږ لخوا به معاف نه سي. استازي وویل: ښاغلي تاسو په دې کار سره له هسپانیا سره داسې جګړه پیلوئ چې پایله یې نسي اټکل کېدلی. روج د خپله ځایه پاڅېدی، غوسه یې وکړه او غږ یې وکړ: ایدینه! هغه وویل: امر کوه. روج وویل: که دا کافر د ماښام تر راتګ مخکې د الجزایر څخه ونوتی ستونی یې پرې کړه. ایدین وویل: امر دې پر سترګو. استازي وویلېدی، لاسونه یې غاړې ته یوړل او شاته ولاړی. باور یې نسوای کولی چې عروج دومره ورته سخت او پرېکنده ځواب ورکړي. په کلا کې کاردینال چې پخوا د عروج چلند تجربه کړی و د دغه ډول ځواب تمه یې درلودله، ځکه عروج پخوا هم هڅه کړې وه چې کلا سکوت وکړي. که د اتومي دوکان نه وای نو کاردینال به یې نه وای ژغورلی. کاردینال په غوسه سره خپل مټ پر دیوال باندې وواهه او ویې ویل: هلاکت دې پر عروج لعین وي. بیا یې غږ وکړ: الفونسو! هغه وویل: مشره. کاردینال وپوښتل: له موږ سره د پوځ وضعیت څنګه دی؟ الفونسو ویل: په همدغه وسایلو کولی سو 1 اونۍ مقاومت وکړو. کاردینال ویل: ښه، دا کافي ده. ژر تر ژر د هسپانیا څخه مرسته راوغواړئ. سره له دې چې مرسته راورسېده خو دې مرستې ونه سوای کولی چې د قلعه د سقوط مخنیوی وکړي. عروج او د هغه مومن ملګرو 1 ورځ سخته جګړه وکړله او بالاخره یې قلعه فتح کړه. له دې وروسته ټوله الجزایر د عروج تر ولکې لاندې راغلی او هغه د دې هیواد مطلق حاکم اعلان سو. عروج د بریالي جنگي مشر او مسؤل واکمن په څېر د خپلو خلکو او دیني ورونو درد او کړاو ډېر احساساوه. د هماغه پیل څخه چې د جهاد اعلان وکړ، اندلس او هلته د مسلمانانو کړاوونه د ده د فکر تر ټولو لویه اندېښنه وه. هغه پرېکړه کړې وه چې د اندلس د خلاصون لپاره به تر مرګه جنګېږي، که هر څومره قرباني ورته ورکړي. اندلس د مسلمانانو هغه زخم و چې په داسې حال کې ورپورې سوی و چې مسلمانان غافل وه. په 924 هجري کال کې چې لا د کال لومړۍ 4مه برخه نه وه تېره سوې چې عروج خپل استازي عثماني خلافت ته واستول او خپل لوی پلان او مهم پلان یې سلطان سلیم اول ته وړاندې کړ. هغه سلطان چې د خپل پلار بایزید دوهم تر مرګ وروسته په 1512 میلادي کې واک ته رسېدلی و. په استانبول کې چې د خلافت مرکز و، سلطان سلیم د خپلو وزیرانو او د پوځ د قمندانانو سره خپله منظمه غونډه درلودله. هلته د مهمو موضوعاتو او تازه حالاتو بیاکتنه کوله. وروسته له دې چې یو لیک یې ولوستی، په نرم آواز یې وویل: زما په نظر دا سړی یعنې عروج ډېر هوډمن او لوړ همت لري. تاسو څه وایاست حضراتو د ده د اندلس د آزادولو د پلان په اړه؟ یو وزیر لاس پورته کړ. سلطان ویل: وایه وزیره. وزیر ځواب ورکړ: ویل زما له نظره دا یو زړور او مثبت پلان دی. که پایله هر څه وي دا به د مولانا سلطان د سلطنت د پیاوړتیا او د پاتې اسلامي خاورو د یووالي لپاره مرسته وي. سلطان ویل: هو بالکل، همداسې ما هم فکر کاوه. دا چې خلافت پکښې برخه واخلي یا لږ تر لږه د عروج سره مرسته وکړي، دا به د خلافت لپاره یوه لویه بریا وي او دا زموږ دیني او شرعي وجیبه هم ده چې هلته د خپلو مسلمانانو سره مرسته وکړو. بیا یې وویل: نو که تاسو ټوله سره موافق یاست نو زه امر کوم چې عروج ته ژر تر ژره 11 کښتۍ د سرتیرو او اکمالاتو سره واستول سي، تر څو د ده د بیړۍ سره یو ځای سي او زموږ د دفاع وزیر دي د هغه سره تماس ونیسي او د ده د جنگي هڅو هر اړخیز راپور دي موږ ته راولېږي. ټولو وویل: سمعا وطاعتا یا سلطان. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، پالرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو،
تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو د قربانۍ او د ایثار په جذبه بیا پس پین سپیڅلی مسیر تلل غواړي ظلمو